أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. قدرمنو محترم ورونو درس شروع او ابتداء د قرآن کریم د دې عظیم آیات د ترجمه او تفسیر نکوو. په دې اوسني نشست اوسني درس کې به لومړی درس زموږ استاسو د جهاد د فضیلت په باره کې. دا فضیلت به د جهاد فضیلت ختمیږي نه. کوم کتاب چې ستاسو مخې ته پروت دی دا یو کتاب صرف او صرف د جهاد د فضیلت په باره کې دی. نو د جهاد فضایل ولله الحمد دومره دي چې هغه په یو نشست په یو ورځ او دوه ورځو یو هفته او یو میاشت کې نه ختمېدونکي دي. په دې نشست کې کوشش کوو چې د دریاب نه یو قطره راوچته کړو. دومره فضیلت یې بیان کړو لکه د دریاب نه چې یو انسان یو قطره راوچتوي. تر څو پورې کم عمل چې موږ او تاسو د الله په فضل و کرم سره شروع کړی دی، کم چې جهاد دی، د هغې په باره کې زموږ بصیرت موجود وي چې موږ ته الله رب العزت څومره مقام را کړی دی. په ترغیب او فضیلت د یو عبادت د یو عمل بیانول په دې وجه ضروري دی ورونو چې کله انسان ستړی شي، ستومانه شي، تکلیفونه ډېر زیات دي د دې لارې، نو چې د فضایل ورته معلوم نه وي نو انسان ووایي چې یاره د ما د وسه نوره نه کېږي. لږ ستومانۍ نه وروسته واپس سړی کښېني، شروع کړی جهاد واپس پرېږدي. نو غواړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث او د الله رب العزت د قرآن کریم د آیتونو په رڼا کې د جهاد بعض فضایل بیان کړو. ورونو په دې دنیا کې د دنیا ژوند داسې یو حقیقت دی چې څوک هم ترې نه سترګې نشي پټولی. په دنیا کې داسې مراحل دي، په دنیا کې داسې وختونه په انسانانو باندې راځي که انسان هر څومره نیک انسان هم وي هغه به هم د دې مرحلو نه تېرېږي، په دې لیار به تېرېږي د ژوند په دې لیار. انسان وړکتوب وي، بیا یې ځواني شروع شي، سړی سپین ږیره شي، څوک په ځوانۍ کې لړ شي مړ شي. بیا ورونو د ژوند یوه مرحله ده، دا مرحله په ټولو باندې تېرېږي. که څوک جهاد کوي او که نه کوي دا ژوند ورباندې تېرېږي. که څوک مسلمان دی که کافر دی که نیک سړی دی او که بد سړی دی دا ژوند ورباندې تېرېږي. نو ورونو په دې ژوند کې دوه ډلې دي. یوه ډله دی اولیاء الرحمن دی، یوه ډله د اولیاء الشیطان دی. یو د الله ډله ده چې مسلمانان دي، یو د شیطان ډله ده چې کافر او فاسقان دي. د مسلمانانو چې کوم فاسق خلک دی هغه هم د شیطان ډله ده. نو ورونو دویمه ډله د شیطان ډلې باره کې خبره نه کوو، خبره د الله د ډلې په باره کې کوو، د اولیاء الرحمن باره کې. د الله ولیان، د الله دوستان، د الله بندگان چې مؤمنان دي دا په د ژوند کې ورونو په یوه درجه باندې هرګز نه دي. د الله په نظرونو کې عند الله د الله په نزد باندې په یو درجه کې نه دي، یو برابر ده نه دي. په دې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. څوک په دې درجه کې، څوک بالکل پورته نه په چکه درجه کې. دا درجات ورونو په څه باندې حاصلیږي په دې کې به انشاءالله په دې درس کې به انشاءالله دې ته هم اشاره کوو د نبي علیه السلام د حدیثو په رڼا کې. نو ورونو یو درجه د ژوند درجه ده، بیا د دې نه وروسته بله درجه را روانه ده ورونو د مرګ درجه ده. په هر چا باندې مرګ راځي، که غواړې که نه غواړې مرګ به درته راځي. که ته جهاد کوې هم مرګ درته راځي، که خپله مزدوره کوې خپل ژوند کوې هم مرګ به درته راځي. که ډېر نیک انسان وي هم مرګ راځي او که ډېر بد انسان وي هم مرګ درته راځي. ورونه د مرګ نه وروسته یو بل ژوند شروع کېږي، یوه بله مرحله ده، هغې ته به حیات برزخ وایي، د قبر ژوند دی، یو اوږد ژوند دی. والله اعلم، الله رب العزت په دې باندې عالم دی چې قیامت ورځ به کله برپا کېږي، کله به قیامت رسي.
کیدای شي په دې کې زرګونه کاله ولګېږي. په ژوند کې د ژوند مرحله به کیدای شي ستا 80 کاله عمر وي او 10 کاله به د عمر وي، خو کیدای شي په دې قبر کې د 1000 کالونو هم زیات پاتې شي. دا خو موږ ته پاته نه ده چې قیامت څه ټیم رسېږي، خو تر ورځ د قیامت پورې دا یو بل ژوند دی چې هغې ته حیات برزخ وایي. حیات برزخ به ټول خلک تېروي، په ټول انسانانو باندې دا ژوند را روان دی. ورونه هلته به هم وګورو چې هلته هم د مجاهد او د بل د نورو مسلمانانو ژوند کې څومره فرق شوی. ورونه د هغې نه وروسته بیا بل ژوند را روان دی چې هغه اخروي ژوند دی، حشر میدان دی. د حشر میدان 50,000 کاله ورځ ده. په دې 50,000 کالو ورځو کې چې چېرته به نه سوری وي، نه به چېرته اوبه وي، نه به خوراک وي، نه څښاک شته. د الله رب العزت په حضور کې به د لمر لاندې د غرمه لاندې به ولاړ وي. الله رب العزت به انتظار کوي چې حساب کتاب به مې کله شروع کېږي. یوه طرف ته به د جنت خوشبویي درته راځي، بل طرف ته به د دوزخ بدبویي او حرارت او اور او هر څه په خپلو سترګو باندې وینې. په هغه مقام کې به موږ ګورو ورونو چې هلته د مجاهد او د نورو مسلمانانو ژوند کې څومره فرق شته دی. بیا ورونو د هغې نه وروسته یوه بله مرحله شروع کېږي چې هغه مرحله په پل صراط باندې تېرېدل دي. بیا والعیاذ بالله یا جهنم ته تلل دي یا جنت ته تلل دي. بیا چې کله جنت ته لاړ شي ورونو، په جنت کې هم د مسلمانان ټول په یوه درجه کې نه دي، ټول په یو برابر نه دي. په دې کې به هم د مجاهد مقام ګورو چې مجاهد څومره ستر مقام دی. ورونو دا 3 4 5 مرحلې دي په ژوند کې د انسان مخې ته راتلونکي دي. په دې ټولو کې ورونو مجاهد ته الله رب العزت یو ځان ته مقام ورکړی دی، داسې مقام چې هغه مقام د انبیاو کرامو نه ښکته هیڅ چاته نه دی میلاو شوی. او د هغې دلایل به انشاءالله د قرآن کریم د آیتونو نه رخلو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو په رڼا کې به دا مقام بیانوو. لومړی ورونو په ژوند کې مجاهد، کم مجاهد چې په شریعت برابر جهاد کوي، د هغه مجاهد سره په اجر و ثواب کې، په مقام کې، د الله په نظر کې، د الله په نزد باندې د هغه مجاهد برابر هیڅ څوک نشي کېدلی. صرف انبیا د هغې نه اوچت دي، صرف انبیا کرام او صحابه د هغې نه اوچت دي. صحابه کرام هم په دې وجه ته اوچت دي چې د نبي علیه السلام صحابه کرام دي، په بله وجه باندې نه. صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت په وجه باندې د مجاهد نه صحابه کرام اوچت دي. د هغې نه چې راښکته شي ورونو د مجاهد برابر، دا مجاهد ورونو که بلکل عامی مطلق، بلکل داسې عامی چې الف او با نه پېژني. شته که نه مجاهدینو کې ډېر داسې خلک عامیان شته چې سره الف با هم نه زده، خو چې جهاد په شریعت برابر وي، د علماو د فتواګانو، د علماو د رهنمایۍ، د علماو د نصیحت او د هغوی په قیادت کې جهاد کوي، په جهاد کې د شریعت مخالفت نه کوي، دغه عامی مجاهد مقام ته د دنیا د ستر نه ستر، د لوی نه لوی عالم، مفتی، عابد، د الله ولی نشي رسېدلی. نو دا خبره زما خبره نه ده، دا خبره د کوم مجاهد لیډر خبره نه ده، دا خبره د چا ده؟ د الله رب العزت خبره ده. الله رب العزت فرمایي همداسې. ما ستاسو په مخ کې د قرآن کریم یو آیت تلاوت کو، د دې به ترجمه او تفسیر کوو انشاءالله. بیا ورونو د عمل د لحاظ نه د مجاهد برابر خو څوک نشي کېدی. بیا د مجاهد د عمل برابر په دنیا کې هیڅ عمل نشته. د ایمان نه وروسته هیڅ عمل، نه حج، نه روژه، نه زکات، نه دعوت، نه علم، نه تبلیغ، هیڅ عمل د مجاهد د عمل برابر نشي کېدلی. د دې دا معنا نه ده چې دا علم، دا دعوت و تبلیغ او دا روژه، دا نور عبادتونه د اجر و ثواب نه لري. دا مطلب نه دی، هغه خپل ځای کې خپل اجر و مقام او خپل اجر و ثواب لري، خو هیڅ عمل د مجاهد د عمل برابر نشي کېدلی. دا خبره هم زموږ خبره نه ده. انشاءالله په دې باندې به هم د نبي علیه السلام حدیث اوس پیش کوو او یو حدیث به انشاءالله په دې باره کې وایو. ستاسو په مخ کې د قرآن کریم یو آیت ما تلاوت کړو. په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي، شانزول د دې آیت دا دی، مفسرین د دې باره کې لیکي چې صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناستو، خپلو کې سره جمع کولې، چې سوچ یې کولو، مشوره یې په دې کوله چې په دې دنیا کې به داسې کم ستر عمل وي، اجر
ښکلی عمل دی. بل وایي چې زه مسجد حرام آبادوم. لکه اوس زمانه کې ورونه یو کس موږ تاسو کې څوک سره جمع شي د خیر کارونه خو ډېر زیات دي. زه وایم چې یاره زه خو زما زړه غواړي ما سره الله پیسې راکړي دي، مال یې راکړی، دولت یې راکړی، زه غواړم د مدرسې ته کتابونه واخلم. اجر ثواب دی او که نه دی؟ او ته وایې چې یاره په دې خلیار باندې ډېر مسافر تېرېږي، زه خو دلته دې خلکو ته کویای وباسم چې اوبه ترې نه څښي. او یو بل کس وایي چې یاره زه دلته په دلیار باندې جومات جوړوم، د مسافر څې د جومات کې چې څومره منځونه کې د ټول منځونه اجر ثواب ما ته میلاویږي. یو کس بل وایي چې زه خو ځمه یاره د خلکو ته دین ورښایم، دعوت کوم، تدریس کوم، نو د دې ډېر اجر ثواب دی، یقینا زیات اجر ثواب دی. خو ورونو د صحابه کرامو د ټولې جمع الله رب العزت آر وي. نو الله رب العزت د قرآن کریم د آیاتونه را نازل کړل. جبریل علیه السلام رالو، نبی علیه السلام ته د آیاتونه ورکړل چې ستا صحابه کرام د اجر ثواب په تلاش کې دي، اجر ثواب غواړي، ورشه ورته وښایه چې اجر ثواب په څه کې دی. که رښتیا اجر ثواب غواړي نو ورته وښایه چې اصلي اجر ثواب په کم عمل کې دی، زیات اجر ثواب. نو د قرآن آیت را نازل شو، اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام. ای خلکو، ای صحابه کرام، عجیب کار کوي تاسو. په دې کې الله رب العزت تعجب کوي. اجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام، آیا حاجانو ته اوبه ورکول او مسجد حرام یعنی مکه مکرمه آبادول دا تاسو برابر ګڼئ؟ کمن آمن بالله والیوم الآخر وجاهد فی سبیل الله. دا عمل تاسو د دې برابر ګڼئ، د هغه مجاهد عمل برابر ګڼئ کوم مجاهد چې په الله ایمان راوړي، په آخرت باندې ایمان راوړی دی. وجاهد فی سبیل الله، او بیا د الله رب العزت په لاره کې جهاد ته وتلی دی. لا یستوون عند الله، هرگز د الله په نزد باندې دا برابر نه دي. دا څوک وایي؟ د الله رب العزت وایي. د مسجد حرام آبادول چې یو مونځ پکې په 1 لک دی، او د حاجانو توبه ورکول دا د مجاهد د عمل هرگز برابر نه دي. الله وایي. بیا الله رب العزت څه فرمایي؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. او الله رب العزت ظالمانو ته هدایت نه کوي. ظالمان څوک دي؟ په دې آیات کې الله رب العزت فرمایي ظالم هغه کس دی چې د جهاد نه علاوه بل عمل د جهاد برابر ګڼي، هغه ظالم دی. څوک چې نن ورونه د قرآن کریم صرف د صحابه کرامو دپاره خو نه دی، دا خو د ټول امت دپاره دی، ته ورځ د قیامت پورې دی. نن هم ورونو چې لکه څنګه چې الله رب العزت په هغه واقع هغه صحابه کرامو ته دا خبره وکوله چې صحابه کرامو تاسو چې د کومه جمع کوئ دا د ظلم جمع ده، دا ظلم کوئ چې تاسو دا وایئ چې مسجد حرام جوړول د جهاد سره برابروئ، حاجانو ته اوبه ورکول دا د جهاد سره برابروئ، دا ظلم دی. او الله رب العزت د ظالمانو ته هدایت نه کوي، دا چېرته هم نه برابرېږي. نن هم ورونو موږ دا وایو چې په دنیا کې که نن هم څوک دا وایي چې د جهاد نه علاوه بل داسې عمل شته چې د افضل نه، چې چا وایي چې د جهاد نه بهتره دی، د هغې نه خو غټ ظالم د سره شته نه. که صرف چا دومره وویلې چې د جهاد نه علاوه علم، دعوت، د الله په لاره کې یا جومات جوړول، مدرسه جوړول، خلکو ته پیسې ورکول، خلکو باندې خرچه کول، جوماتونه جوړول، دا د جهاد سره برابر دی. موږ وایو چې والله لا یهدي القوم الظالمین. ته ظالم یې، دا د ظلم وکولو. الله وایي چې د جهاد برابر هیڅ عمل نشته دی. هر عمل ورونو ځان ته خپل اجر الثواب لري. د علم خپل اجر الثواب دی، د روژې خپل اجر الثواب دی، او د خلکو ته اوبه ورکول، خلکو ته کویای او جومات او مدرسه جوړول، دعوت کول، دا خپل اجر الثواب لري. خو داسې به نه یې چې په دنیا کې د جهاد برابر بل عمل هم شته، هیڅ عمل نشته دی د جهاد برابر. دا نور چې څومره عملونه دي دا څنګه دي؟ دا ټول د جهاد نه ښکته عملونه دي، د جهاد نه لاندې عملونه دي. وروسته د هغې نه الله رب العزت بیا فرمایي الذین آمنوا، هغه کسان مؤمنانو کې اوس چاڼ کوي، په مسلمانانو کې په مؤمنانو کې ورونو اوس سره برابر ټول برابر نه ګڼي. الله رب العزت په دې مؤمنانو کې بعضو مؤمنانو ته الله رب العزت فضیلت ورکړی دی. کم دي چا چې الذین آمنوا، چا چې ایمان راوړ، وهاجروا، او چا چې هجرت وکولو. اول ایمان راوړ، وهاجروا بیا هجرت وکولو. هجرت څه ته وایي ورونو؟ د الله په خاطر باندې د خپل وطن پرېښودل. په یو ځای کې ته راپورته شي، حق خبره کوي، حکومت دې نیسي، وژنې دی، بندي کوي دی، قیدي کوي دی، ته مجبوره کېږي د خپل وطن ورته پرېږدې. د کلي نه ځې کلیوال دې نه پرېږدي، کلي خلک در باندې راجمع کېږي. د دې نه ځې غره طرف ته منډه وهي، غره طرف ته خپله کاډه، بل وطن ته نه ځې، دې ته هجرت وایي. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله.
هغه کسان چې ایمان راوړی بیا هجرت کړی بیا جهاد کوي د الله په لاره کې په خپلو ځانونو سره او په خپلو مالونو سره اعظم درجة عند الله د دې خلکو دپاره د الله په نسبت باندې ډېرې غټې درجې دي ډېرې سترې درجې دي واولئک هم الفائزون او په حقیقت کې کامیاب خلک هم دغه دي کامیاب خلک څوک دي څوک چې هجرت کوي څوک چې جهاد کوي په خپلو مالونو سره او په خپلو ځانونو سره د دې درجه د الله په نسبت باندې دومره ستره درجه ده چې هیڅوک دې درجې ته نشي رسېدی او الله رب العزت فرمایي کامیاب ترین خلک هم دغه دي څنګه کامیاب دي یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان الله رب العزت په دې دنیا کې دوی ته بشارت ورکوي څه شي بشارت ورته ورکوي د الله د رحمت چې مجاهدینو د ما رحمت د تاسو سره دی ورضوان او زما رضا هم ستاسو سره ده زه درنه راضي شوی یم وجنات او په ورځ د قیامت د جنتونو وعده هم تاسو زده کوم لهم فیها نعیم مقیم هغه جنتونه په کوم کې چې ستر نعمتونه دي خالدین فیها ابدا ای مجاهدینو همیشه په دې جنتونو کې وي همیش لپاره ان الله عنده اجر عظیم بشک د الله رب العزت سره ستر اجرونه موجود دي نورونه دا د قرآن کریم صرف یو آیات دی د ټول قرآن نه مې صرف یو آیات د مجاهدینو د فضیلت باره کې درته وویلې صرف یو آیات د نمونې په طور باندې ما تاسو ته وویلې چې د مجاهد عمل برابر هیڅ عمل نشي کېدی او که څوک وایي چې برابر شو نو دا کس څنګه دی دا کس ظالم دی الله رب العزت داسې کس ته ظالم ویلی دی په دې اعمالو کې که انسان وګوري د انسان مونځ دی اودس دی روژه ده انسان نور نیک اعمال کوي د ټولو عملونو په باره کې نبی علیه السلام حدیث موجود دی ورونو چې د مجاهد د عمل مطابق هیڅ عمل نشي کېدلی یو کس رالو ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي عن ابي هريره رضي الله عنه قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله اے رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد سره کوم بل عمل برابر شته دی دا پوښتنه څوک کوي یو صحابي دا پوښتنه کوي نبی علیه السلام ورته فرمایي لا تستطيعون ای صحابه کرامو داسې عمل چې زه تاسو ته وښیم چې د جهاد برابر وي هغه تاسو نشي کولی